بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. عزتمند مسلمانانو ورونو او خویندو، امید لرم چې تاسو به روغ جوړ بیئ او خوشحال بیئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا دا سوال دی چې تاسو چرته هم یئ، الله رب العزت مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشحاله و باد ساته. آمین. عزتمندو، نن د یوې نوې او خاص وظیفې سره زه ستاسو مخکې حاضر یم. زما عزتمندو، د ستاسو د ټولو ناممکنه حاجتونو د پوره کېدلو د پاره، د مشکلاتو نه او د پریشانو نه د نجات لپاره د قرآن عظیم الشان د یو آیات کریمه یو مختصر ټوکړه ده. ډیر بے انتها کمالات لري او ډیر بے انتها طاقت لري چې کله درته ظاهري تدبیر په نظر باندې را نشي او هر طرف ته لارې درته بند شي، نو د عظیم الشان عمل او د عظیم الشان وظیفه دا صرف یو ځل په خپل ژوند کې تاسو ازمو کوي. د قدرت کرشمه به تاسو په خپل سترګو باندې ووینئ چې الله جل شانه په خپل کلام کې څومره طاقت څومره کمال کې هودلې ده. دومره عظیم الشان طاقت لري چې د هر ناممکن حاجت لپاره، د مشکلات او د پریشانو او د هر مسلې د حل لپاره دا خاص الخاص وظیفه کافی ده. ان شاء الله تعالی د دې اثر او د دې کمال قدرت او د دې چې کوم برکات دي دا به تاسو محسوس کړئ. زما عزتمندو، د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ټولو ناظرین او سامعینو په خدمت کې دا درخواست دی چې تاسو واسه هم ویډیو ګورئ. په اول ځل باندې مو زما د چینل وزټ کړی وي، دا چینل مو لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي، نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلې ول نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ علی کړئ، د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملایويږي. ځکه چې زما عزتمندو، په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم. هغه مستند وظایف چې مال خپل استادانو د هغې اجازت راکړې ده. د دې نه علاوه زما عزتمندو، که چېرې ستاسو تعویضونه پکار وي، ستاسو نقوش پکار وي، نو ما سره زما په واتساپ نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ. زما عزتمندو، زما د حوصله افزایی دپاره ویډیو ضرور لایک کړئ او لاندې کمنټ کې تاسو ماشاءالله، سبحان الله، جزاک الله یا د دې په شاته نور ښکلي الفاظ تاسو منشن کوي ولیکئ، دې دپاره چې مال حوصله افزایی ملاویږي او نور ډېر ښکلي وظایف زه تاسو ته په دې چینل کې راوړم. زما عزتمندو، که چېرې تاسو د الله جل شانه د کلام پاک د دې آیات مبارکه د خاص او مختصر وظیفه کول غواړئ، نو ویډیو اخره پورې وګورئ او سکپ کوئ ما. زما عزتمندو، کله کله د انسان څه حاجت وي او هغه ناممکنه حاجت وي، یا یوې پریشانی کې، غم کې او تکلیف کې دی راګیر وي او د دغه حاجت ته پوره کېدلو دپاره او د دغه مشکلاتو نه د نجات لپاره دی هر قسمه تدبیرونه اختیاري. لیکن چرته مونږ دا سوچ کړی دی چې د حاجتونو د پوره کولو والا ذات څوک دی، د مشکلاتو نه او د پریشانو نه د وستلو والا او د دې ختمولو والا ذات څوک دی. زما عزتمندو، دا الله جل شانه دی. زما عزتمندو، کله چې په مونږ باندې څه مصیبت راشي نو زمونږ سوچ دنیا طرف ته لړ شي. لیکن زما عزتمندو، دا خبره یاد ساتئ چې هر یو شی د الله جل شانه د حکم محتاج دی. کله چې څه پریشانی راشي، مشکل راشي، غم راشي، تکلیف راشي یا بیماری کې مبتلا شي، یا یو حاجت مو ده، مقصد مو ده، څه خواهش ده، هغه که د کاروبار حواله سره وي، که د رشتې حواله سره وي، یا د قرض حواله سره وي، یا په هغې کې بندش وي، په هغې کې رکاوټ وي او دې ته په پریشانو کې او په ټینشن کې اچولې، نو براه راست الله جل شانه ته متوجه کېږه، د الله جل شانه کلام ته متوجه کېږه. دا وظیفه زما عزتمندو د الله جل شانه د کلام پاک یو مختصره وظیفه ده، لیکن ډېر بې پناه اثر او طاقت الله جل شانه په دې کې ښودلی دی. د ستاسو د تمام ناممکنه حاجتونو د پوره کېدلو دپاره، د مشکلاتو نه او د پریشانو نه د نجات دپاره
صرف دا وظیفه کافی کیږي د ژوند کومې حصے سره چې د رکاوټونه وي بندشونه وي د دې لپاره صرف یو پیر تاسو دا ازمو کوي او زما عزتمند او اعظم وظیفه طرف ته مکمل ترتیب او طریقې کار ز تاسو ته بیانو طریقې دا زما عزتمند چې دا وظیفه و تاسو د پېشمنی په ټایم کې کوي د نیمه شپې نه پاسې کوي یا د پېشمنی په ټایم کې کوي خو تهجد د دې لپاره لازمي دي نو زما عزتمند تاسو د تهجد د لپاره پاسي د پېشمنی په ټایم کې و تاسو پاسي نو د ټولو نمخ کې به تاسو صحیح طریقې سره او 10 چودام بو کوي کله چې ما 10 چودام وکړو نو بیا به 2 رکعات نفل وکړي عام 2 رکعات نفل چې څنګه مونږه کوو هغه شانته 2 رکعات نفل بو کوي د دې نه پس به زما عزتمند او 3 پیری تاسو درود شریف وای خدا د چې درود ابراهیمی وای د دې نه پس به د سوره حج سلوختم نمبر آیات یو ټوکړه ده ان الله لقوی عزیز ان الله لقوی عزیز دا به تاسو یو پیری وای یو ځل به تاسو دا وای یعنی 101 مرتبه زما عزتمند انتهایی خشوع وضو سره پاجزه سره په اطمینان سره په کامل یقین او برواسه سره چې الله جل شانه به ضرور زما د حاجتونه پوره کوي او زما د مشکلات او پریشانی به الله جل شانه ختمي زما عزتمند تاسو پوره تجوید سره او صحیح طریقې سره صحیح الفاظ به تاسو ادا کوي او دا ورد وظیفه به تاسو کوي کله چې زما عزتمند 101 مرتبه تاسو ان الله لقوی عزیز وي نو بیا به اخیره کې 3 پیری درود شریف وای او بیا به د دعا د پر الله سپورته کوي په ژوندۍ کې موسم مقصد دی پای کې تاسو کامیابی غواړئ چې الله جل شانه ماته کامیابی را نصیب کی زما عزتمند دا عمل تاسو د الله جل شانو په ذات باندې کامل برواسه سره کامل یقین سره کوي ان شاء الله تعالی د قدرت کرشمه به تاسو په خپل سترګو باندې محسوس کوي تاسو ته خپل پته ولګي چې د دې کلمات مبارکه او څومره طاقت ده او الله جل شانو په دې کې څومره اثر کې خودلې ده زما عزتمند د صدقه جاریه په تور باندې خپل دوستانو سره شیر کوي ملاوي غم بتاو سره بل ویډیو کې بل وظیفه سره تر هغه وخت پورې مال اجازه را کوي د الله په امان